السلام علیکم ویورز، د انګلیسی لغات او جملې برخې ته ښه راغلاست. هیله لرم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې به مونږه د what to په مطلب باندې ځان پوهیو او چېرته ترې کار اخیستلی شو. په روزمره زندګۍ کې په ډېر وړو خبرو کې ترې کار اخیستلی شو چې باید پرې پوه شو. په زیاتره وخت کې مونږ د یو چا مشوره غواړو پرې ځان پوه کړو او یا ترې د سوالیې په طور سره یوه پوښتنه غوندې ترې کوو چې هغوی څه وایي چې تاسو تر څو پرې پوه شئ. د مثال په ډول what to do، څه وکړو یا څه کول دي. what to do، څه وکړو. what to eat، څه وخورو. what to eat، څه وخورو. what to see، څه وګورو یا څه کتل دي. what to see، څه کتل یا څه وکړو. what to ask، څه پوښتل دي. what to ask، څه پوښتل دي. what to tell، څه ویل دي. what to tell، څه ویل دي. what to get، څه اخیستل دي. what to get، څه اخیستل دي. what to give، څه ورکول دي. what to give، څه ورکول دي یا څه ورکړو. what to say، څه ویل دي. what to say، یا څه ویل. what to buy، څه پیرل دي یا په بازار کې څه اخیستل دي. what to buy، څه پیرل دي. هیله لرم چې په دې ویډیو سره به مو ځینې مشکلات چې د سوال کولو په وخت کې لرئ حل شوي وي. د لا زیاتو ویډیو دپاره زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ.